ښه ملګرو وی بنو کې یو میله لګي چې هلته دا ښکلي ښکلي هلکان راوباسي خلک او بیا هغې په سر قیمت ولګوي 6 لکه 7 لکه 10 لکو پورې هلک خرڅیږي بیا یې دغه خلک والي او کور ته یې بوځي د څه ټایمه پورې د ډېر ټایمه پورې دې سره وي چې دې څه غواړي هغه هلک سره یې کوي دغه خبره ډېره زیاته وایرل شوې وه دا کوم تاسو سره بره دغه یو پکچر ښکاري حیات یارغال په نوم باندې دا هلک یادیږي دا یو رپورټر دی دی یو رپورټ جاری کړی و چې په بنو کې د هلکانو میلې لګي او دلته دغه هلکان خرڅیږي بیا هغې نه وروسته د بنو چې کوم خلک دي هغه ډېر زیات غوسه شو ډېر زیات راپاڅېدو په دې خبره باندې چېرې دې داسې خبره څنګه کړې دی چې دی داسې کل عام راځي همدغه خبره کوي چې په بنو کې هلکان خرڅیږي که موږ تاسو وګورو اوس په سوشل میډیا د دغو هلکانو په باره کې کوم چې دغه هلکان خرڅوي یا دلته کومه میله لګي د دې په باره چې کوم حقیقت راغلی دی تاسو په خپله دا حقیقت واورئ وګورئ نو حیران به پاتې شئ قسم دی موږ په کومې دنیا کې پراته یو دا لنډه غونته ویډیو دی تر اخره را سره وګورئ او ویډیو سره سره زموږ دغه چینل در سره لازما سبسکرایب کوئ داس چل شوی دی چې کله هم دغه کس راپاڅېدو دغه بیان جاری کو په سوشل میډیا باندې بیا هغې نه بعد په سوشل میډیا یو غوبل جوړ شو که موږ تاسو وګورو دغه عادت کوم څوک چې د هلکانو کار کوي نو دا صرف یو په بنو کې نه په پښتانو هر ځای کې دغه کار شروع شوی دی کوم چې کوم ته د قومي لوط عمل ویلی شي ډېر د افسوس مقام دی چې زموږ تاسو پښتانه آخر په کومه لار باندې روان دي یو نه یو ورځ به زموږ په دې پښتنو باندې عذاب راځي خو داسې دردونکې عذاب به راځي چې د دې نه بیا بچ کېدل ناممکنه وي اوس در سره ټایم شته د الله په خاطر د داسې کارونو نه واوړئ